یوه ورځ یو څو نفره د جومات مخې ته ناست په دې مهال یو ځوان د جومات نه د باندې راووت. کله چې په لاره تېرېږي نو دغې خلکو ته د دغې ځوان نه ډېره ښایسته خوشبويي ورغلله. دغې خلکو دې ځوان ته اواز وکړو، وایي ځوانه دې خوا راشه. کله چې هغه ځوان ورغی وایي مهرباني، وایي ځوانه تا دا کوم عطر کارولی دی چې دومره ښایسته خوشبويي درنه ځي؟ نو ځوان ورته وویل وایي ما په ژوند کې کله عطر نه دي کارولی، نه پوهېږم چې تاسو ته ولې دومره ښایسته خوشبويي درځي. نو هغه خلکو ورته ویلې وایي دروغ مه وایه، خو ووایه که نه چې کوم عطر دې کارولی دي، او که تا چېرته عطر نه دي کارولی نو دومره ښایسته خوشبويي تا نه څنګه ځي؟ نو هغه ځوان قصه داسې بیان کړه چې یوه ورځ زه په لاره تېرېدم نو یوه ځوانه ښځه په خپلې دروازه کې ولاړه وه او چغې والې چې مرسته را سره وکئ، زما په کور کې اور لګېدلی دی، خیر دی مرسته را سره وکئ. نو وایي چې ما دا غږ واورېده وه، ښځه مې ولیده، نو وایي زه ورغلم او کور ته ورسره ننوتم چې زه مرسته ورسره وکړم. چې کله کور ته ننوتم نو دغې ښځې د کور ور بند کړ او زما نه یې د زنا غوښتنه وکړه. نو وایي ما ورته انکار وکړه چې زه دا کار نشم کوی. نو هغه ښځې راته وویلې چې که ته ما سره زنا ونه کړې نو زه به اوس چغې شروع کړم چې دا هلک په زوره زما کور ته راننوته او زما عزت ته یې لاس راواچو او زما بېعزتي کوي. نو وایي زه حیران شوم چې اوس خو پکې ګیر شوې، ښه اوس څه وکړم؟ وایي نو بالاخره ما ورته ویل چې سمه ده، خو ما ته لږ بیت الخلا وښیه، لږ ځمه تشناب یعنې خاکنداز ته، واشروم چې ورته وایي، هلته ځم او بیا چې څنګه خوښه یم هغسې به وکړم. وایي ښځه صحیح ده، دا واشروم دی یعنې بیت الخلا ده، ورشه. وایي زه ننوتم او د بیت الخلا دننه چې کومه مرداري پرته وه هغه مې راواغېستله او په خپل ځان مې ووالله. وایي چې بېرته راووتم او ښځې ته ورنږدې شوم نو ښځې ته زما نه ډېر مردار بوی ورغی او ما ته یې وویلې چې دا ته ماشوم یې، د بیت الخلا په مردارۍ دې ځان ټول لړلی دی، ورک شه وځه شابه وځه 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 وځه، مردار خوره لا خو دومره نجس او مردار بوی له تا نه ځي. نو زه یې په دیکو باندې د خپل کور نه بهر راوایستم او زه د هغې ګناه نه بچ شوم. نو د همهغې ورځې نه تر نن ورځې پورې زما د وجود نه دغه خوشبويي خلکو له وځي. سبحان الله. تاسو هم کمنټ کې ولیکئ، ووایئ چې سبحان الله. د الله شان ته مو خیال دی چې په چا مهربانه شي، او کله چې شیطان په سم سړي غالب شي که نه نو هغه به جومات او کور او بازار نه ګوري، خپل کار ته ادامه ورکړي. نو قدرمندو زما خویندو ورونو، د ویډیو نه هدف دا دی چې ښه کار وکړئ چې هم الله درنه خوشحاله شي او هم انسان، او که غلط کار وکړئ نو د 5 یا 10 دقیقو خوند وي، دا به هم الله درنه خفه وي او هم انسان. که ویډیو مو خوښه شوي وي د نورو ملګرو ته یې د عبرت په خاطر شیر کړئ. تر بیا مو په الله سپارم، ښه وخت.